بسم الله الرحمن الرحیم. درس به شروع کو صحیح دی. خی کلیک آپشن تر کوم زموږ ویلو تر ریفرش پورې نه باقي ماندا وایو. ریفرش کې دوه خبرې پاتې دي اضافي دي. یو ریفرش مونږه د صفحې پر مخ خی کلیک کوو او بیا په چی باندې کلیک کوو ریفرش باندې کمپیوټر ریفرش کوي. یو شارټکټ وسو شی شارټکټ F15 چایو F15 یو شارټکټ بل شارټکټ چایو دا وینډوز لوګو डी صحیح دی. وینډوز لوګو لډي سره ریفرش شو. بل به داسې طریقه ده تاسو ران راخلاصوي د پروګرام لرو چې په نامه ران یا په سرچ کې ولیکئ ران د تینې ران دا به راخلاص کړئ او یا که سرچ کې نه لیکئ وینډوز لوګو آر سره وینډوز لوګو له چی سره آر سره تاسو ران راخلاصوي. دوه طریقونه کولای شئ ران راخلاص کړئ یا د سرچ لارې او یا هم د شارټکټ لارې. د ځکه تاسو ولیکئ هیلپ شی ولیکئ انټر کړئ دا مې ډول ریفرش ده او بیا راشي ولیکئ چې پینګ PING او انټر کړئ دا هم څنګه دی یو ډول څه شی دی ریفرش. دا ریفرشونه به ډیر دي. یو دا پینګ فکر کوم سل ریفرش حسابي یو واري چې ولیکئ سل زره ریفرش کیږي. صحیح شو. دا د ریفرش او سنور اضافي خبره. بل آپشن مونږ لرو دلته پیسټ دی. پیسټ غیر فعال دی کار نه کوي. پیسټ په هغه صورت کې کار کوي چې تاسو یو فایل کاپی کړئ. مثال زه راځم د ډرایو یو ډرایو راخلاصوم په دې کې یو فایل غواړو چې د صفحې مخې ته یوس فایل دلته مثال دا نیو ITBC کې پی ډی اف فایل دی. صحیح دی. غواړم د څنګه کوم دا صفحې مخې ته کاپی کړم. په فایل باندې به خی کلیک وکړئ بیا به راشئ هلته آپشن لرو کاپی کټ که ورته وایو بیا له داسې نه بیخي ورکېږي یو ځای باید وي او که کاپي ورته وایو بیا هم دلته پاتې کېږي او هم یو کاپي ترې اخیستل کېږي په هر ځای کې تاسو غواړئ. څنګه دی هغه اضافي خبرې هغه درس نه مه وځئ. دلته وایي کاپي کله چې تاسو راشئ چېرته د صفحې پر مخ ښی کلیک کوئ او دلته آپشن لرو پیسټ. هماغه فایل چې ما کاپي کړی غواړم د صفحې پر مخ راشي نو څه ورته وایي پیسټ. دا د پی ډی اف فایل چې کوم موږ کاپي کړی و د صفحې پر مخ راغلی. صحیح دی. او شارټکټ یې کنټرول C فایل نه کاپي راخلی او کنټرول V پیسټوئ یا هم ښی کلیک کوئ پیسټ ورته یا کنټرول V. دا ډېر ساده دی. پیسټ همیشه هغه وخت کار کوي چې تاسو فایل یا کټ کړئ یا یې کاپي کړئ بیا پیسټ کار کوي. بل آپشن موږ لرو پیسټ شارټکټ لرو. پیسټ شارټکټ څه کار کوي ځکه زه چیرې ورته چې پیسټ شارټکټ هماغه فایل موږ ته شی کوي کاپي راخلي پیسټوي خو یو څه فرق لري. فرق کوم ځای کې دی فرق په دې ځای کې هم ښکاري. یو دا شی دلته وینئ یو سمبول ورسره ښکاره شوی دا معنا ورکوي چې د فایل اصلي فایل شارټکټ دی راخیستی یعنې دا یې شارټکټ دی یو اصلي بل ځای دی. اما دې نه تاسو نه پوهېږئ چې دا اصلي دی که کاپي دی. صحیح دی. پوهېږئ په دې نه ښکاري نو دغه شارټکټ به یو نښه همدا ورکوي چې یعنې اصلي یې شته او دا یې شارټکټ دی. بل که چیرې اصلي فایل موږ له منځه یوسو دا کوم فایل چې موږ کاپي کړی دا کار کوي خو کوم فایل چې موږ شارټکټ یې کاپي کړی یا موږ ته ویلي دي چې پیسټ شارټکټ بیا هغه کار نه کوي. دا یې فرق دی. زه مثلا اوس دواړه چې راخلاصوم هم دا کار کوي دا راخلاص کړم. صحیح دی. او هم که چیرې زه شارټکټ راخلاص کړم دغه نیو ITBC کې شارټکټ فایل ضعیفه شو کامپیوټر. صحیح شو. شارټکټ هم راخلاص شو. خو که چیرې موږ لاړ شو اصلي فایل کوم ځای کې و اصلي فایل F ډرایو کې و او دلته په فایلز کې موږ دغه فایل کاپي کړی دلته وایم شفټ ډیلیټ دا فایل څنګه کوم ډیلیټ. کله چې راشو کاپي راخلاصو کاپي راخلاصېږي. صحیح دی. اما چې تاسو کله هغه راخلاصوئ شارټکټ فایل راخلاصوئ بیا دا نه راخلاصېږي. ولې ځکه چې اصلي فایل له منځه تللی نور شارټکټ بیا د استفادې وړ دی. خلاص شو. دا فرق د پیسټ او د څه شي و پیسټ شارټکټ. بل موږ لرو انډو کاپي یا هم کنټرول زید. مثال دا فایل ما کاپي کړ زه بیرته پښیمانه شوم نه کاپي کوم نو تاسو یا راځئ ورته وایئ انډو کاپي او یا هم د کیبورډ نه ورته وایئ کنټرول زید. څه شی کنټرول
زائد یعنی یو قدم مخته ځئ چې کله پښیماني کوي یا مثلا هغه کار نه کوئ بیرته غواړئ شاته شئ که نه سکیپ یې کوئ مثلا ترې تېرېږئ بیا تاسو راځئ یا ورته وایي انډو کاپي کنټرول زائد شارکټ یا په دې اپشن کلیک کوئ یا له کیبورډ نه ورته وایي کنټرول زائد یا مثلا بیرته تصمیم په دې کېږي چې نه باید فایل بیرته راشي بیا تاسو ریډو کاپي ورته وایي څه شی ریډو کاپي او دې شارکټ به څه دی کنټرول وای نو چې کله کنټرول وای باندې کلیک کوم هغه فایل بیرته را پیدا کیږي خو دا ځکه نه پیدا کیږي چې نور اصلي فایل مونږ هلته څنګه کړی ډیلیټ کړی دی نه راځي صحیح دی او بل اپشن مونږ لرو نیو په نیو اپشن کې تاسو اوله ورځ چې راځئ که څومره ورځ اپشن لرو نیو نه کولی شو لومړی مونږ فولډر جوړ کړو دې کې مثال غواړم چې څو فایلونه ما راخیستي دا غواړم په فولډر کې واچوم فولډر یو مثال دی خلطې لري صحیح دی چې تاسو پکې خپل فایلونه اچوئ یا لکه تاسو جوبونه ستاسو فولډرونه دي نو دلته غواړئ چې تاسو مثلا یو فایل ته څه شی جوړ کړئ یو فولډر جوړ کړئ نو راشئ کلیک پې وکړئ اتومات یو فولډر جوړیږي او نوم خپل اخلي نیو فولډر په نامه څنګه فایلونه ورته انتقالوئ مثال دا غواړم زه د فولډر ته ولېږم کلیک به پرې وکړئ کلیک همداسې ونیسئ پریس کش یې کړئ برسیره پر فولډر یې خوشې کړئ اتومات فایل چیرته ځي د فولډر منځ ته دې ته ډراګین وایي که نه موږ پرون ویلې ماوس کې دې حالت ته ډراګ وایي نو په دې رقم موږ فایل نه کولی شو فولډر ته انتقال کړو یا مثلا تاسې فایل دغه فایل اکسل غواړم زه موږ فولډر ته یوسم څه کوئ ښی کلیک دلته ورته وایي کاپي فولډر را خلاص کړئ په فولډر کې ښی کلیک وکړئ او دلته اپشن لرو پیسټ نو هماغه فایل مستقیم له غزې نه څنګه کېږي کاپي دلته هم پاتې دی فایل اماده ځای کې هم یوه کاپي موږ ترې واخیست پوه شوې په دې باندې نو کله چې راځو ښی کلیک کوو نیو ته نیو فولډر اپشن کلیک کوئ اتومات یو نوی فولډر جوړېږي کلیک کوئ بل فولډر جوړېږي نوم خپل اخلي کلیک وکړئ بیا راشئ نیو بل فولډر جوړېږي اما که چیرې موږ اسانه د شارکټ له لارې وغواړو چې څه وکړو فولډر جوړ بیا تاسو له کیبورډ نه کنټرول شفت ان پریس کوئ تاسو ته فولډر جوړېږي کنټرول شفت ان چې څومره یې پریس کوئ هماغومره تاسو ته شی جوړېږي فولډرونه جوړېږي یا هم ښی کله کوي راځي د ځینې فولډر په همدې فولډر کې یو څو تخنیکونه هم همدلته درته وایم چې بیا تېرېږو یا پاتې نه شي له موږ اول په یو نامه سره کولی شو څو فولډره جوړ کړو کېږي اوس به وګورو چې کېږي که نه کېږي دا یو بل غواړم چې بې نومه فولډر جوړ کړم کېږي او څه رقم کېږي اول دا فولډر ما جوړ کړ صحیح دی غواړم د دې نوم احمد دا یو فولډر بل فولډر جوړوم او دې فولډر ته نوم ورکوم احمد خو کله چې انټر کوم وایي ته یو فولډر لري د احمد په نامه صحیح دی که یا صورت وایم دا بل دوهم بیرته له منځه ځي یعنې په یو نوم سره له دې ځای نه جوړېږي چې تاسو په یو نوم سره څو فولډره جوړ کړئ دا یو بل غواړم د دغه نوم بیخي پاکمیز نوم ونه لري باک سپیس کله چې دا پاک کړم دې خوا ته کلیک کوم اتومات بیرته نوم اخلي یعنې بې نومه نه کېږي نو تاسو بیا یو چل ورته لرئ تخنیک دی څه رقم دی اول څنګه په بې نومه فولډر جوړ تاسو به ښی کلیک وکړئ په فولډر باندې را به شي رینیم ته څه شي ته رینیم ته به راشئ کلیک وکړئ او د ده نوم پاک کړئ په همدغه حالت کې له کیبورډ نه آلټ فن اف ان آلټ 255 د کیبورډ نه به پریس کوئ کیبورډ کوم ځای نه زه به ولداس کیبورډ درته وښیم 255 له نمبرونه نه دا نمبرونه نه او په ښي طرف کې چې کوم نمبر دی هغه نه دغه کې جی آی ال دغه بټن چې دی په خپل بیکګراوند کې نمبر هم لري خپل کیبورډو کې وګورئ د کمپیوټرو کوچني کوچني ورسره لیکلي وي نو تاسو کې چې دی 2 دی دلته او آی چې دی 15 دی نو چې زه غواړم 255 نو یو وری کیف پریس کړئ او 2 ځلې آی پریس کړئ او شارکټ هم څه شی ورسره نیسئ اف فن له چې سره دا قبول کړ بل فولډر به جوړ کړو زه به دا ډیلیټ کړم بل جوړ بیا د صفحې پر مخ ښی کلیک کوو نیو راځو فولډر ته نوم یې پاک کړئ فن آلټ 255 یا هماغه څه شی کې 2 ځلې آی انټر یې کړئ اتومات فولډر به څه جوړېږي بې نومه جوړېږي دا شی اف ان هلته لیکل شوي دي کیبورډ کې مې تشریح کړي دي هلته به درسونه درسره وګورئ دا چې شول د یو بې نومه فولډر جوړولو طریقه شو او که تاسو غواړئ چې په څو نومو سره یو فولډر جوړ کړئ زه راځم یو فولډر جوړوم د احمد په نامه دا جوړ شو دوهم فولډر چې د احمد په نامه جوړوم اجازه نه راکوي خو تاسو به نوم ولیکئ
چې کله نوم پای ته ورسېده په همدې حالت کې به همدغه شارکټ بیا کار کوي. فن الټ 255 انټر یې کوي. اتومات تاسو ته اجازه درکوي چې په همغه یو نامه سره څو فولډر جوړ کړئ. بل فولډر جوړول بیا راشئ فولډر ته دته نوم ورکړئ څه شی احمد. خو دا څوم فولډر دی دریم او کود څوم یو ځل مونږ کار کړی دوم ځل به څو باید څو وارې کار شي د کود دوم ځل به دوه ځلې کود کار شي. فن الټ 255 بیا ټول بټن خوشی کوي بیا فن الټ 255 څو وارې کود کاروئ دوه ځلې انټر کوي. بیا تاسو ته دریم فولډر په یو نوم سره اجازه درکوي. که څلورم فولډر زه په همدې نوم جوړوم بیا به کود څو ځلې کاروئ 3 ځلې. نو هر ځل چې تاسو فولډر زیاتوئ همغومره به کودونه ځان سره څه کوئ زیاتوئ. سرخلاص شو په دې په څو نومو سره یو فولډر څنګه جوړ کړئ او بې نومه فولډر څنګه جوړ کړئ. یو بل تخنیک دا و چې یو موږ فولډر هایډو چې څوک یې ونه ویني هغه اپشن لري. اما څنګه بیا اپشن موږ فولډر هایډ کو څه رقم هایډ کو څوک یې ونه ویني اما دلته وجود ولري. صحیح دی په باطن د کمپیوټر کې وي اما ظاهرا نه ښکاري چاته. یو کار دا کوي چې راځي فولډر جوړو که فولډر ته نوم ورکو خو او زه راشم له دې ځای نه ښی کلیک پراپرټیز ته راځم کسټمایز ته راځم چینج آیکن ته راځم او له دې ځای نه آیکن یو خالی آیکن ورته انتخابوم. دغه سپینه ساحه خالی آیکن دی. اوکې اپلای اوکې صحیح شو آیکن ورک شو. یو مشکل په د وینډوز لاس کې دی اکثریت چې د آیکن کې ورک کوي په ځای توره ساحه ښکاري. اما ټیټو وینډوزو کې چې ما کار کړی وینډوز 7 او وینډوز 8 کې هم کار کوي بیا آیکن هیڅ شی نه ښکاري. لاس کې دا مشکل دی چې بیکګراوند شي ښکاري تور ښکاري. خو تاسو بیا ټیټو هغه لري وینډوزونه لري کار پکې وکړي بیا دلته هیڅ نه ښکاري آیکن نه ښکاري خو نوم یې پاتې وي. نوم چل مو زده شو تاسو راځئ رنیم نوم یې پاکوي څنګه به نوم شي FN فن الټ 255 انټر یې کوي به نوم شو. نو چې آیکن یې ورک شي نوم یې ورک شي فایل په حقیقت کې پټ دی څوک یې نه ویني نه نوم ښکاري او نه آیکن یې ښکاري. خو دا یو مشکل لاس کې شته چې آیکن یې تور ښکاري. بیرته همغه ځای ته ورشه آیکن یې زیړ انتخاب. صحیح دی په همغه ادرس ورشه آیکن یې خالي مه انتخاب او زیړ همغه آیکن ورته بیا د صفحې پر مخ دغسې سلیکټ کړئ څه کوئ سلیکټ کړئ چې کوم چېرته فایل وي خپله داسې یو حالت نیسي. سرخلاص شو. دا په فولډر کې څنګه فولډر جوړ کړئ بې نومه یې څنګه جوړ کړئ او په څو نومو سره یې جوړ کړئ. شارکټ هم مثلا د یو پروګرام آیکن غواړو د صفحې پر مخ اضافه کړو. دوه مثاله به درته کار کړو. مثال زه غواړم یو پینټ پروګرام موږ وینډوز کې په خیر وایو چې راورسېدو ورته پینټ پروګرام را خلاص کړم. زه په سرچ کې لیکم MS پینټ څه شی MS پینټ لیکم ماته د پینټ پروګرام را خلاصوي. اما دا سرچ کې لیکم یا راځم سټارټ مینیو ته داسې کې پینټ باید پیدا کړم خو زه غواړم چې آیکن یې د صفحې پر مخ راشي همیشه مې ضرورت چې را خلاص یې کړم. بیا څه کوئ ښی کلیک نیو ته راځئ شارکټ باندې کلیک کوئ په دې ځای کې د هغه پروګرام نوم ولیکئ MS پینټ ولیکئ. صحیح شو او دلته راشئ ورته نیکسټ فینش. اوس د څه شو د پینټ پروګرام آیکن د صفحې پر مخ اضافه شو یعنی شارکټ یې دی. شارکټ دا معنی چې یو کاپي یې ده که دا له منځه یوسئ هم ستاسو پروګرام له منځه نه ځي خو د دې په خاطر چې اسانه زه ورته لاسرسی پیدا کړم نو تاسو یې صفحې پر مخ شارکټ اضافه کولی شئ همیشه یې راخلاص کړئ کار پکې وکړئ. یا مثال زه غواړم دغه ډرایوونه چې د کمپیوټر کې ډي ډرایو ای ډرایو دغه ډرایو د دوی یو شارکټ د صفحې پر مخ ځکه ډرایو راخلاصوم مای کمپیوټر ته راځم او دې ځای نه یې خلاصوم. خو که وغواړم چې همدغه ډرایو خپله صفحې ته راولم بیا ښی کلیک تاسو راځئ شارکټ ته دلته ورته ولیکئ چې ای دوه ټکي ورکئ خپله یو پیدا کېږي د ای ټکی بیک سلاش دی کلیک وکړئ او دلته راشئ ورته نیکسټ فینش. نو موږ ته د ای ډرایو شارکټ د صفحې پر مخ اضافه کوي یعنی اوس زه مای کمپیوټر ته نه ځم مستقیم په همدې باندې کلیک کوم ماته فایلونه راخلاصي د ای ډرایو. صحیح خو که چیرې شارکټ له منځه یوسم ډیلیټ یې کړم دا معنا نه ورکوي چې زما ډرایو ډیلیټ شو شارکټ ډیلیټ شو اما ډرایو په خپل ځای پاتې. دا و د شارکټ وظیفه. او تاسو کولی شئ مثلا د اکسس پروګرام ورډ پروګرام ایکسل پروګرام که چیرې په کمپیوټر کې مو افس انسټال وي دا پروګرامونه هم دلته خپله لیست کېږي. د هر پروګرام آیکن غواړئ د صفحې پر مخ راوړئ فقط یو کلیک پې کوئ اتومات هماغه فایل آیکن چېرته اضافه کېږي د صفحې پر مخ د یو فایل په شکل راځي.